زرداری شوی دا او ګډېږي پتا. پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري. کان آدم یتکلم ب7,000 لغه. آدم علیہ السلام په 9,000 لغت باندې به خبرې کولې. پښتو هم باغې کې یو لغت دی. زما په خبره پوهیږئ؟ پښتو لفظ را ټینګول دلکې نه. اول خو تاسو په ایمان وایي واورئ دا وړاندې رستو ټول د الیکشن غم به دغه جاړي. په تندر هم الیکشن نه لګوم. دا وړاندې رستو ټول واورئ. کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او د هغه ښځه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي، دا هم پښتون دی. دې خوا وګورئ، کم سړی چې پښتو وایي او د هغه ښځه او لوڼه ځوان د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي، دا هم پښتون دی. پښتون خو تا اوسئ چې ښځې سپینې بورکې په سرئ او په کور کې ناستې دي، یا پچی جوړئ یا پکي جوړئ یا مزدوري کوي او روټۍ پیدا کوي. پښتانه خو مونږ دی، دا پښتانه دي. لوڼه تر اوسه تاسو له چا څه نه درکړي او زه که رالم نو زه به تاسو نه ټیپر جوړ کړم، او که ټیپر نه وي نو مولای خو به درنه جوړئ. اے شرمېدلو په دې 40 کاله کې تاسو ونه شرمېدئ؟ 40 کاله نو چې یو سړي کې دنیا هم نه او دین هم پکې نه. د دې داسې مثال دی. دې اخون بابا دیرې ته مونږ طالبانو یو مړي سره راغلي، چې مړي سره راغلي نو همړی څه ډېر لوی ارامي و، خراب سړی و. نو هغه مونږ ور سره دیرې ته رالو، جنازه مو کړه او دې خوا ګورئ، دې خوا ګاڼې را پرېوت، چپر نه دا ټول ملک به پرېوځي. دې خوا ګوره، د مړي جنازه مو کړه، ښخ شو، چې را روان شو، هغه سپات مات پکې نه و. چاله طالبانو له انم ور نه کړه. چې ور یې نه کړه، یو طالب ما ته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی؟ مال څنګه چل دی؟ بس روان یو 15,000 کندلې دي مړي ته. ویلې سړی هم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې هم پکې نه وي، نو الله دې د دې مړي والاو کې ویل نور مړي وکړي. دې خوا وګورئ، نو چې کوم ممبر کې د اوبو د رقم نه لګي، د چواري د رقم پکې نه لګي، د یو غریب د مړي د کفن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه وي، دا ممبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه. پرانا ورځ سړی په اوږش، لارۍ په اوږش، موټر په اوږش، ماشوم په اوږش. د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جي قبض دی، هغه والا د جمال کوټۍ جلاب ورکړه، سړی چالو شو، 6 دسته یې وشو. زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جي 6 دسته یې وشو، ورته وی صبر کوله چې دا فاسده ماده تیوزي. بیا راغی وی کټ کې پرېوتو، 200 ته دستونه ورسېده. وی صبر کوه دستونه چالو دي؟ وی او چالو دي. وی صبر کوله فاسده ماده پکې پاتې ده. مړه لنډه دا چې زنکدن شو. حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې، وی دستونه چالو دي؟ وی او جی وی صبر کوله ګن پکې پاتې دي. مړه سات یې ووته. حکیم له راغی پلار خو به بړ شو، وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې. تاسو نه به فاسده ماده وباسي او هر سړی به په سړک مړه پراته یې کښې. زمونږ ډیپټي کمشنر یو هغه له پښتو سمه نه ور، یو هلک راغی ما ته وایي چې لږ زما شپارس وکړه. مال ولې؟ ویل ضرور واده مې دی چې پکې د ډیسکو اجازت راکړي. ماړه کې دا خیال وکړو چې دا ډیسکو بس کلب ملب کې روټۍ ته وایي او کلب اجازت به غواړي. نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډیسکو اجازت ورکړه. نو ډي سي ما ته ګوري وایي دیواس اجازت دیوا؟ مال دې دی نه ډیسکو کې وی؟ ویل ډیسکو لاهور ته پنډي سي کنجریان
او لیان دے نچانے واسطے یاره دا ډي سي په مخ کې می چغاله کې او شراب په دا مخ وواله وستا مالي کور وران شه بیړه دې غر کشه نو په ما دې د ډمو شپارس کول